د کوچیانو خو ډېر ښه ژوند ده او له ننګرهار هم را شروع کړې ده لغمانه جمع یې هلته وړی دلته راځو او دې لارو باندې ځو راځو ډېر ښه ژوند دی ده خدای دې نور هم ښه کړي کډه خو کوو خو ځینې وختو کې سختي هم راځي پې خلکو باندې اساني هم پې راځي او مشکلات یا رقم تېرېږي نو په خلکو باندې اول څوک ناروغه سي اول خو د ناروغي نه پکې راولي بیا چې ناروغه سي بیا نو د غره کومه دوا ده هغه موږ ته معلومات راکوي لکه دا سپیرکۍ وایي او بادیان وایي همداسې کومه ګولۍ کوم بابا راوړي د بازار انډیواله هغه هم خولې ته واچوي داسې درس خو م کړی نه ده خو د درس خو موږ ډېر مینهوال یو کاشکې م درس کړی وای مشکلات دي دا کار و بار ده موږ پلرونه او نیکونه بیا درسه پاتې سوي دي هغه دي اوس همغه کې موږ هم راوستو که نه درس د موږ ډېر خوښېږي زه اوس هم درس یېلی د افغانستان اوس یو کونج کې موږ هم اوسېدی او یو لیک هم کولی انډیواله یو ځای کې غټه وظیفه لرله موږ هم زړونه لرو ورته خوشحالېدو افغانستان ته هم خدمت کړی